علیکم یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل اواز چینج کړو، یعنی وایس چینج کړو. څه هم دا ډېره ساده کار دی، خو یو ملګري پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شم خپل وایس چینج کړم یا هم تغییر ورکړم خپل وایس ته، هغه هم یا ښایسته یې کړم. خپل اواز څنګه ښایسته کولی شم، په کوم اپ کې ښایسته کولی شم. یعنې زه یو څه لکه تاسو به لیدلي هم اوسیږي چې خپل اواز تغییر کولی شي، ښایسته کولی شي. نو د دې لپاره مختلفې برنامې دي، خو خاص برنامه چې تاسو یې کولی شئ، یعنې هر ځینو ویډیو ایډیټرو کې هم کیږي، خو خاص د دې لپاره هم اپونه شته چې هغه به تاسو راشئ پلی سټور ته او دلته به سرچ کوئ چې وایس چینجر او بخښئ وایس چینجر. تاسو به دا څنګه کوئ، دا به سرچ کوئ. کله مو چې دا سرچ کړ تاسو هر یو چې دلته را ډاونلوډ کړئ، نو څنګه کیږي، ستاسې اواز به چینج کوي. زه په دې باندې کلیک کوم، دا به تاسو انسټال او اوپن کړئ. کله مو چې دا اوپن کړ نو تاسو منتظر شئ تر څو دا را خلاص کړي. نو تاسو دلته ګورئ چې اوپن آډیو، تاسو دا ګورئ اوپن آډیو، ریکارډ ان آډیو. دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم آډیو چې مخکې لرل، یعنی کوم موزیک چې تاسو لرئ غواړئ هغه چینج کړئ، او که غواړئ چې نوی ریکارډ وکړئ هغه څنګه کوئ، هغه نوی ریکارډ وکړئ او وروسته له هغې د هغې اواز چینج کړئ. زه وایم چې کوم څه چې د ما سره شته زه غواړم هغه څنګه کړم، د هغې اواز چینج کړم، خو فکر نه کوم زما سره داسې یو څه اوسي. زه وایم چې نه، خپله ریکارډ کوم او غواړم هغه چینج کړم. نو تاسې به په دې باندې کلیک کوئ او دا به څنګه شي، دا به سټارټ شي او تاسې به دا سټارټ کړئ. نه پوهېږم چې دا څه خبره ده، ولې other app using in microphone cannot recording. نو دلته تاسو ته وایي چې زه ځکه ریکارډ نشم کولی، دلته وایي چې ما ریکارډینګ شروع کړی دی. دلته پاس تاسې ګورئ ځکه دا ویډیو ریکارډ کوم، نو د دې لپاره موږ نشو کولی چې دا څنګه کړو، دا سټارټ کړو او اجازه نه لرو. نو زه راځم دلته به یو څه راواخلم کوم چې زموږ سره اکزسټینګ شته دی افغان. پوهېږم چې دا به څه اوسیږي. دلته راځم یو څه پیدا کوم چې راواخلم تر څو اواز یې چینج کړم. نو جاوید امرخیل به راواخلم تاسو ته. زه غواړم د ده څه وکړم، اواز یې تغییر کړم. نو تاسو به دلته وګورئ، په دې باندې تاسو کلیک یو تفاوت بس تاسو ګورئ وایس دستم کشد به زلفت پای آن که رو ای عمر من فدایم
من با تو چشم گریان آشفته و پریشان. هر یو تاسو انتخاب کوي څه کېږي، بیا تاسو کولی شئ خپل اواز دې سره چینج کړئ. نو دا ول د خپل اواز یا هم وایس چینج کول په دې اپلیکیشن کې.